په هر یو تکلیف او مصیبت کې رجوع الی الله دا د فلاح او د کامیابی آثار او په هر یو مصیبت او تکلیف کې رجوع الی الانسان رجوع اسباب دنیاویہ ہوتا رسوائی اور ندامت یو پیر تا یو سړی راغی هغه ورته صاحب ما ته یو داسې وظیفه وښایه چې زه اوبو د پاسه ګرځم هغه ورته وی چې ډېر عام طور بزرګانو ته سړی لاړ شي تو کوئی مالا تعویذوں کا چیزوئی میں ہوشی سو کوئی دکان میں روان شي سوک ورشي چې الیکشن کې ولاړې ما چې پاس شم دا سه بو هر سړی خپل غرض راغستی او دغه سړی ورته وی چې صاحب ما ته داسې وظیفه وغواړي چې زه بو د پاسه ګرځم هغه ورته وی چې اسانه وظیفه درته ښایم آسان ورشه د سمندر غاړې او چې ورسې اخوا دېخوا ګوره ما زما نوم واله او سمندر ته ورټوپ بس ویل ډېره ښه سمندر ته راغی او چې د پیر نامه په خوله راتله ور ټوپ کولو دریاب ته چې واغستو څه وخت کې ډوبېدو پیر نامه تیره شوه یا الله یا الله یا الله او چې یو څو ځله الله الله وې اوبه ورته دا ځمکه وه بلکل او دی پې ګرځېده ښه وګرځېدو بیا راغی پیر ته ورته وی څه چل دی وکواله وی صاحب بیا ادبي دی معافي ما چې اوبو ته ټوپ کو او اوبو واغستم والله چې ستا نوم رانه هېر شو او د الله نوم مې بس په خوله راغی او دغه چغې مې ووالې وعده مې تا سره دا کړې وه چې ستا نوم به هلم خو ستا نوم رانه هېر شو چې د اوبو موجونو واغستم او الله الله مې د خولې نه ووت وی بیا وی بس اوبو څه وی چې ځمکه وه او زه پې ګرځېدم وی بچیا ته چې څه وخت کې اوبو ونیوې او ډوبېدې نو په دغه وخت کې دې بل څوک یاد وی نه ښځه دې یاده وه وی نه بچي دې یاد وی نه زه دې یاد وم چې ستا پیر ما وی نه صاحب والله که مې یاد څوک دې یاد وی دغه وخت کې د الله نه بغیر مې بل څوک یاد نه و ځکه دا مې ایمان و چې د دغه دریاب نه بچ کېده صرف د خدای اختیار دی نه بل چا ورته وی بچیا په اوبو همغه څوک ګرځېدی شي چې د چا زړه د هر چا د مینې او د یاد نه خالي شي او د الله یاد دغه په زړه کې دغه کور شي دغه خلق په اوبو د پاسه ګرځېدی شي او دریابونه د هغې تابع خیال م راغی عرض مې دا و چې د چا زړه د الله کور نه هغه زړه وران هغه بدن وران دی زندگی وران او تباہ او رسوا چې د چا زړه د الله کور مولانا روم وای دا ډېر لوی سړی زمون صدر صاحب هم د مولانا روم قبر ته تللی نو پرونه راسي په دې ملک ریډیو ٹی وی باندې چغې دي چې صدر صاحب د مولانا روم قبر ته لاړ صدر صاحب د مولانا روم قبر ته لاړ مال صدر صاحب خو قبر د مولانا روم قبر خو د رسول الله د قبر نه لوی نه دی کده خبره کوي
د رسول الله قبر لوی دی که د مولانا روم قبر لوی دی؟ د رسول الله قبر ته تللی دی چې د رسول الله قانون په دې ملک کې نه رایج کوي نو پاسې تلوی څه؟ مولانا روم قبر ته تلګي وي داسې ملک په ټیپر شو چې اعلی صدر صاحب د مولانا روم قبر ته تللی. قبرونو تتل کمال نه دی، زیارتونو تتل کمال نه دی. زه بغداد تلار شم او د پیرانی پیر صاحب قبر ته ورشم نو اسی د پیرانی پیر صاحب قبر ته زلارم نه په ما څه چې د پیرانی پیر تعلیمات په ما اثر نه کړي. پیرانی پیر خو هغه سړیو، شیخ عبدالقادر جیلانی خو هغه سړیو چې مور په دې گریوان کې ورته اشرفه ګنډلې وي او سبق پسې دی روانو مصر ته او مور ورته وي چې بچیا سبقونو پسې خوځي خو چې دروغ چرې نه وای، دروغ مه وای. په قافله باندې ډاکا پریوتا چې ډاکا په پریوتا لوټ کړه دله چراله اغله و ماشومه تا سره څشتا و دې ځکه راته مور څه شي ګندلې چې پرای نيسته هغه اشرفای وي بچیا تا دا ولې نه چې ما سره څه نشتا و ما ته مور ویلی چې دروغ مو وای. نو تاسو د څشتا تاسو کنو کما ویلې چې نشتا نو د مور په وصیت به عمل نه کړي. شیخ عبدالقادر جیلانی خدا سره